بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو. نو ول خو به تاسو ته نن چې کوم خبرونه باندې زه خبره کوم یو خو چمن حوالې سره لس میاشتو پس هغې قربانیانو رنګ راوړو هغه حوالې سره خوشحالی خبر ده. خو بل طرف ته جرمني کې چې کوم د جنډې سوځولې خبره وه او دلته چې کوم بیا سوشل میډیا باندې پړانګان ورته وایو د خبرو پړانګان چې کوم لګیا دي هغې کوم نقصان رسوي به پښتنو ته هغه هم تاسو سره په دې ښه کې شریکوم چې هغه باندې سوره پاکستان کې اکشن اخیستلی شوی دی او بل طرف ته دا خبرونه کنفرم راغلی دي چې جرمني پاکستان ته ویلي دي چې دغه کسانو نشاندهي به کېږي اپډې پټ کېږي او ورسره به نورو ته هم مشکلات پیدا وشي، خاص کر چې څومره هم پښتانه دي افغانان دي په دې باندې به سخت چیکینګ هم شروع کېږي او ډیپورټ کولو سلسله به شروع کېږي. تاسو به دا هم وګورئ او بیا نوي کسان چې کوم ځي یا چلته دلته انوسیار نه کیسونه دي جرمني کې دي یا نورو ځایونو کې دي هغو باندې هم سخته د دې عمل د وجه راغله. سره د نو د کوم خبرونه دي په دې حوالې سره د پاکستان اندروني بیا خاص کر ډي جی ایس پی آر چې کوم پریس کانفرنس بیا مقابلې کې بیا تحریک انصاف هغه ته جواب ورکړی دی. ډېر سخت قسم ټینس صورتحال هم دی په دې خبرو باندې. ول راځم چمن په حوالې سره چمن خلکو ته ډېر مبارکباد ورکوو د چمن لر او بر دواړو ته چې لس میاشتې په ژمي کې برانونو کې سړک کې بیا ګرمیانو کې هغه خپل یو پروټیسټ جاري ساتلی و چې لس میاشتې پس چې کوم هغه باندې باقاعده توګه هغې ډیمانډ ومنل شول. خو په دغه کې شرایط دا دي چې کم سپین بولدک دی خاص کر اخوا ورته ویش ورته ویلی شي دې طرف ته چمن کم خلک دي آی ډي کارډ تذکره به چک کېږي د دو خلکو ته تګ راتګ سلسله کلاو شوه. ورسره چې کوم وړه کاروبار ډنډې مار ورته وایي که څه ورته وایي هغه څمونه وي هغې ته هم زوړ طریقه کار باندې پاسپورټ شرایط ختم شو نو هغه بحال شول. هغه د خوشحالۍ خبره ده چې هغه باندې چمن خلکو او چمن ولس ډېر زیات پروټیسټ او د هغې خلکو آخر کار مطالبات ومنل شو. اوس راځو د جرمني کې خاص کر د پاکستان بیرغ تازه نشرپسند خطل هغه راوچتول پوره وروره. اوس هم دلته ما څه نه څه سوشل میډیا باندې خبرونه ولیدل او ډېر جذباتي کسان پاکستان جانډې وغورځوئ دا وکړئ او په دغو خبرو باندې هیڅ نه کېږي. دلته دوی په خبرو باندې موږ هم د اسټبلیشمنټ چې کوم د آرمي یا د نورو حکومتي کوم غیر مخالفت هم کوو او هغه دپاره مخنیوي دپاره هغه هم کوو. خو ما تاسو ته ډېر لمبه چوړه یو 50 منټ نه زیات د ویډیو چې کوم د باچا خان یو مثال مې پیش کړی دی یا هغه تاریخ مې هم تاسو ته دوره کړی دی، تاسو ته پته هم وي. خو بیا مې ورسره منظور پښتین والا هغه هم کړی دی. منظور پښتین هم په دغه بیرغ باندې سخت رد عمل ظاهر کړی دی او خندنه یې کړې ده. او ورسره پاکستان کې څومره پښتانه دي هغه هم په دې باندې غندنه کړې ده او دا افسوس سره ندونه کړې ده چې دې نقصان به اوس پښتنو ته رسي. بیا ورسره پنجاب طرف نه سخت رد عمل راغلی دی کې خو ډېر لکه هم ویلي شوي چې حقیقت هم دا ده که یو طرف ته واچوي چې پاکستان هر څه وي دلته لکونو افغانانو ته بغیر د اوسه پورې شناخت هم نو او دلته کې ورته میزباني کوي یا دلته خپل کاروبارونه کوي. افغانان دلته نه ډېر زیات کامیاب خپل ژوند ځواک هم لري. اوس نقصان کم دی. نقصان تاسو یو ښیم چې جرمني نه دا پاکستان چې کوم سخت په دې باندې پروټیسټ کړی جرمني ورسره دغه کړي ده چې یو خو به د دې خلاف کاروایي کېږي، نشاندهي به کېږي، کسان ډیپورټ کېږي به او بیا نقصان ورسره چې اوس نوي کسان چې کوم ځي یا نوي چچا کیسونه دي انسیار کې هغه باندې هم د جرمني اوس سخت رد عمل به راځي. دغه شانتې جرمني سره نور تړلي هېوادونه یورپ کنټریز کې تاسو زه تازه مثال پیش کوم د دوبۍ کې ورور زما هنګو ډسټرکټ دی ته تپوس کولی شي هنګو کورما کورم ایجنسي او داسې څو دوه درې ډسټرکټ چې کومې دي هغې باندې بندیز دی هغه ته ویزا نه لګي او هغه خلک پاتې کېږي او اوس لازمي خبره ایډرس بدلوي. وجه دا ده چې هغو خلکو هم هلته کې شیعه سني او پروټیسټ او دغه کیسې کولې. اخر کار دوبۍ حکومت چې کوم دی هغه په دغه ډسټرکټو باندې دغو ضلعو باندې بندیز ولګولو
اوس دا نقصان چاته رسي؟ دا هغه خلکو ته رسېږي چې هلته کاروبار کولو او چې هلته کې روزګار کولو. نو دا خو زه د دې یعنې شاید یم. زما دوه وروڼه او یو تره زوی مې دوبۍ کې دی، خو هغه ته هم چې اوس نوي ویزې لګي نو هغه به لازمه خبره ایډرس اسلام آباد پېښور یو خوا چې زما بل ملګری راغلی دی دوبۍ نه، هغه هم د دې دپاره راغلی دی چې هغه خپل شنختي کارت کې هغه کې ایډرس بدل کړي، ولې چې ویزا بدلوله هغه ویزا اوس نه بدلېږي، چې څوک ویزټ مې ځي ویزټ ویزا هم نه ورکوي. نو دغه مثال مې ځکه درکړه چې اوس په افغانانو ژاړي چې موږ ته ویزې نه میلاویږي، موږ ته دا نه میلاویږي، موږ ته د دې نقصان شاته تاسو خپل عملات وګورئ. الله دې خیر وکړي. خو موږ هغه باندې افسوس اوس هم کوو چې کوم د سوشل میډیا پړانګان راوتي دي او غټې خبرې کوي او دا غټ جذباتي خبرې کوي، خلک یې ګوري جذباتي خبرې خلک خوښوي، خو دې جذباتو نقصان چې کوم دی هغه ته هم لږ وګوره. د جیب نه خو یو روپۍ بیا نشي خرچ کولی او دا خبرې د جذباتي کوي. یو روپۍ خو پرېږده چې کله میدان ته شي والله که خبره مو وکړي، یو ډب مسلمان وي. خو بهرحال ډېر هغه ته به نه ځو. ما په دې باندې تاسو سره یو لمبه چوړه خبره کړې دی، تاسو وګورئ. دې سره پاکستان کې نن آرمي چې کوم دی ډي جي ایس پی آر د پریس کانفرنس دی آرمي لخوا، په هغه کې بیا د پاکستان تحریک انصاف خلاف او نومي خلاف او ما خاص کر عدالتونو نه هم خو سخت کیلا زیره کړې ده چې هغو ته سزا نه وي میلاو شوي. نو دې باندې مخکې مونږ بیا څنګه نیوی وکړو. بل طرف ته د بنو پیښې باندې هغو ویلي دي چې دا مونږ نه دي کړي، دا عام ولس چې کوم شرپخې ورکې شامل وو هغو کړي دي. ولسي هغه باندې یقینا چې په آرمي باندې پریشر شته، خو څه د شرپسندو وجې نه بیا د هغه معامله خرابه شي. نو پر امن پروټیسټ ځکه ما ته باچا خان والا مثال پیش کړی چې څومره پورې پر امن پروټیسټ وي د عدم تشدد فلسفې باندې که څوک روان شي نو یقینا چې هغه به کامیابي ترلاسه کوي. او که چیرې دغه شانتې لکه خپل ځان ته نقصان ورکول دي، نور نه جانډې ته نقصان رسولی شي، نه بل ځای ته نقصان رسولی شي، ځان ته نقصان رسولی شي. په دغه باندې آرمي چې کوم خاص کر د عزم استحکام اپریشن په حوالې سره خبرې کړي دي او دا موقف ظاهر خو ظاهره خبره لږ پشه شوي هم دي چې دا اپریشن مونږ هغه شانتې نه کوو، دا به مخصوص طریقې سره کوو او ولس ته به مشکل ورکې نه وي. دا داسې ډېرې خبرې کړي لکه څنګه مخکې به کورونه خالي کړل او دا بدامني او دغه کیسې د وجو ډېرې لکه کورونه خرابې کوي چې دا هغه شانتې اپریشن بني وي. بهرحال هغه خو آرمي خپله اوس پالیسي چې کومه ده اوس چینج کوي لازمي، ولې چې په دې باندې ولس ته ډېر زیات رسېدلی دی، خاص کر بنو واقعه باندې. او بیا بنو کې چې کومه حمله شوې ده هغه کې یو کس شناخت داسې شوی دی چې هغه باندې بنو خلک ډېر زیات پریشانه هم دي او خوسا هم دي. ورسره د تحریک انصاف کوم بیا رد عمل راغلی دی او بیا ډېر سخت رد عمل ورکړی دی. هغو ډي جي ایس پی آر پریس کانفرنس نه ویلي چې دا د یو د فاینانس د منسټر توګه باندې پریس کانفرنس و، د آرمي ترجماني نه وه بلکې هغه حوالې مو ورکړي دي چې تاسو بیا چې کوم منی لانډینګ دی یا چې کوم سمګلینګ خبره کوي دا څوک کوي، ډایرکټ اشاره ورکړې چې دې کې هم تاسو ملوث یې. نو دغه شانتې شخړه پاکستان کې اندروني خپله عمره روانه ده، خو بل طرف ته بیروني که موږ ګورو قوتونه به د دغې خبرې نه فایده واخلي. بیا خاص کر زموږ پښتني سیمې خبره به کوو، څنګه منظور پښتین 11 اکتوبر غور کړه ده چې هغه باندې به موږ یو ناسته کوو او مشوره به کوو. نو هغه موږ باچا خان مثال ځکه درکړی و، که تاسو هغه ویډیو ته لږ ټایم ورکوئ او وګورئ نو کوشش ما دا کړی چې تاریخي حوالې سره ډېټ وایز تاسو ته یو پیش کړی دی چې هغه مثال مې مقصد مې دا و چې تحریکونه که زموږ رهبر یا زموږ لیډر پاتې شوی دی یا د پښتنو نه د پاکستان نه دی هغه بلکې افغانستان پاکستان بلکې دنیا منلی و، هغه باچا خان و. او دینه بعد کې لیډر چې موږ الله دې پیدا وکړي نو هغه چې کوم نمونه خپل ژوند وقف کړی پښتنو لپاره چې هغې فایدې اوس هم پښتنو اوچتوي او هغه اوس نشته او هغه نوسیم هغې په قدم نه دي. خو بهرحال موږ خپل کوشش کړی دی او بیا هم در سره کوو، خو دا څه خبرونه مې تاسو سره شیر کړم او تاسو نه تمه امید هم لرم چې خپل کمنټس کې خپل رای
او د خپل مینې اظهار د سبسکرایب په ذریعه رسو کې مننه. خوشحاله آباد اوسئ.